سرچینې په سریپول کې د طالبانو او قومندان مهدي مجاهد ترمنځ نښته کې 22 کسان وژل شوي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مرکلی کوم دوستانو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبان یو هزاره قومندان مهدي مجاهد خپلوان ادعا کوي چې دغه قومندان د کسانو د طالبانو ترمنځ جګړه کې د سریپول ولایت بلخاب ولسوالۍ کې 22 کسان وژل شوي دي، خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی چې د امنیتي حساسیتونو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، وایي په دې نښتو کې د مهدي مجاهد هم 3 کسان وژل شوي دي. مهدي مجاهد د طالبان یو هزاره سپاره قومندان دی. د خپلوانو په خبره نوموړی 13 کاله مخکې له طالبانو سره یوځای شوی و، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نوموړی د طالبانو په حکومت د هزارهګانو د زیاتې ونډې غوښتونکی شوی دی. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره د سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.